ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كيد الشيطان كان ضعيفا رب العالمین پا قرآن شریف کی فرمائی کہ شیطان انسان تسکیمون و سازشون جوڑی قید عربی لفظ د سکیم او سازش ته وایي خفیه تدبیرونه کول په پټه طریقه شر رسول په داسې طریقه خپل کار د انسان نه استل چې هغه پیپین نشي او د خپل کار پوره کړي دا د انسان غټ دشمن دی بعضې دشمن دی چې سړي له مخ په مخ راځي داغه نه انسان ځان ساتلی شي چې وی وینې ډلې ته به شي دی په هغه لار به نه ورځي د ښکاره دشمن او پټ دشمن هم چې کله انساني نو بیا ممکن ده چې سړی ته ځان بچ کړي چې د هغه په ښکالو پیشي یا د هغه په بدو پیشي ممکن ده ځان به یو طرف ته کړي یا دې به د هغه د مقابلې څه طریقه جوړه کړي چې یاره زم د داسې مقابله وکړم خلاص بشم دی لیکن شیطان هغه دشمن دی چې هغه معلوم دشمن دی چې الله وی ستا دشمن دی ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا الله وی دا شیطان ستا دشمن دی او ګوري دشمن یې وګاڼه څه مطلب که ته وایې چې یاره بعضې وخت کې دشمن هم سړي سره د څه وجې نه ښېګړه کوي که ته وایې چې دا خو زما دشمن دی او دا کار چې په ما کوم کوي نو دی کې زما خیر دی دی ما ته خیر رسوي نه ګورې پام کوه دی به دا شر درته خشتکۍ ښکلې کوي به دا ګناه به راته خشتکۍ ښکلې کوي به دی به ځان درته خپل کوي وایي به چې زه ستا پردی نه یم دی به تا ته وي زه رسره ښه کوم او ښېګړې به کوم او د هغه ګناه شکل به راته د نیکۍ کوي د ګناه شکل به د نیکۍ درته جوړ کړي خو پام کوه ګورې اعتبار پرې ونه کړي فاتخذوه عدوا ګورې دشمن یې وګڼه دی چاته به ستا دوست نشي کېدی د دنیا چې کوم دشمن دی دروغه به در سره وکړي که د دروغې نه روغی خو ظاهر کې به غاړه دله درکړي روغه به را سره وکړي دا روغې والا نه دی که دی تا له غاړه هم درکوي دی تا له روغ هم درکوي خو دی روغې والا نه دی دا زما خبره نه ده دا د الله خبره ده فاتخذوه عدوا ورې همیشه دپاره دشمن وګاڼه دا ستا دشمن دی او دی به سکیمونه راته اچوي په مختلفو طریقو به راځي او دی به راته سکیم اچوي او سازش به راته اچوي پرېږدي دی نه او الله پاک چې دی دشمن ګرځولی دی پسې ګرځولی دی کله چې رب العالمین حضرت آدم علیه السلام پیدا کړ فرشتو سره د دې نه مخکې مشوره وکړه وی زه یو خلیفه پیدا کوم په دې ځمکه چې زما کوم د احکام شرعیه او د شرعي احکامو د رسولو کار دی هغه ذمهداري دې ته ورسپارم فرشتو سره مشوره کوله فرشتو ورته وی چې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الله د دې نه مخکې خو تا پیریان پیدا کړي هغه هم دې دپاره تا پیدا کړل چې زما حکمونه به دې راوړي او زما احکامات به پوره کوي
هغې خو په ځمکه کې لوی فساد شروع کړ، وینې تویې کړې، جنګ جګړې وکړلې. دقسې به دین په دې مخ د ځمکه وینې تویوي، جنګ جګړې به کوي، الله تا به خفه کوي. مه پیدا کوه. رب العالمین او فرمایل انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهېږم او تاسو نه پوهېږئ. پیدا کوم دا انسان. حضرت آدم علیه السلام یې د ځمکې د مخ د خټې نه جوړ کړ، او چې کله یې جوړ کړ پیدا یې کړ، نو هغه فرشتو ته یې وی چې اسجدوا لآدم، دې آدم ته سجده وکړئ. دا ابلیس د ډېر عبادت د وجې نه او د ډېرې نیکۍ د وجې نه په فرشتو کې اوسېده، ډېر لوی عبادت گزار. او امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي چې د رب العالمین 80,000 کاله عبادت کړی دی. دا ډېر شی دی. زموږ دا پښتانه وایي د فرشتو استازو، دا دروغ دي. ښه، د فرشتو استاز نشته. د فرشتو استاز رب العالمین دی. فرشتو ته یې څه ښوله؟ د سکول تختې ورته ښوله فرشتو ته، کالیب زبر او با زبربی ورته ښوله، او که فرشتو ته د موبایل چلونه ښوله. استادي مستادي پکې نه ده، دا هسې د خلکو خبرې دي. د فرشتو استاز نو، او نه د فرشتو دې ته ضرورت شته چې ابلیس ته زمونږ استادي وکړي او موږ د هغه شاګردان شو. داسې د ښځو خبرې دي، مشورې دي، او زمونږ په عوامو کې مشورې کړي دي. خو دا ده چې فرشتو کې اوسېده د ډېر عبادت د وجې نه. نو دې پکې ناست نو رب العالمین اعلان وکړ چې اسجدوا لآدم، دې آدم طرف ته سجده وکړئ. بس فرشتې خو فټافټ په سجده پرېوتې، سجده وکړه، ده ونه کړه. چې کله سر اوچت کړ فرشتو ویې کتل چې خو دې سپېره خو سجده ونه کړه. دا شکر دی چې مونږ داسې د په شان نه یو پاتې شوي. نو د شکریې نه هغوی دویمه سجده مو کړه. شکر د وجه شکر دی خدایه چې دغسې سپېره مونږ نه شو. د دې وجې نه علما لیکي چې په مانځه کې په هر رکعت کې 2 سجدې دي. دویمه سجده مو کړه. الله پاک د ده نه تپوس وکړ، وایي تا ولې سجده ونه کړه؟ ما منعک ان تسجد لما امرتک، ما درته حکم وکړه چې سجده وکړه، تا بیا ولې سجده ونه کړله؟ دې دا که دی ویلي وي چې غلطي وشوه، ممکن ده چې الله پاک معاف کړی وي. که دی وي چې الله بس خطا شو، ممکن ده چې رب العالمین معاف کړی وي. لیکن دې څه کوي؟ الله ته وایي زه دې خلقتنی من نار وخلقته من طین، اسجد زه سجده وکم لما خلقت طینا، زه د اور نه پیدا یم، اور لمبه څنګه سری او اوچت ځي، اوچت برا. او د دنیا خلق که څوک ورنږدې کېږي د ده د نږدېکت د مخکې دوړه کړي ختم کړی وي. دی د خټې نه پیدا دی، ټکه توره خټه ځمکه باندې پرتی، خلک پې خپېږ دي، مردارې پکې غورځوي، غول او متیا دی پې د پاسه خلک کوي. نو ما غوندې شی به ده ته سجده کوي. ګوره که دې خیال یې که نه، اوس هم دا بعضې خلک دا خبره کوي، زه به ده ته ورځم اوس معافي به ترې غواړم. دا شیطاني غول په دې سر کې پراته دي. زه به ده ته وایم چې ما معاف کا، زه به ده له کوڅې نه ورځم. دا ده له لفظ چې وایي دې کې څه مطلب دی؟ چې زه خو ډېر لوی سړی یم او دا ډېر کمزور دی. نو ګوره هېڅ پته نه لګي. بعد انسان به تا ته ډېر کمزور ښکاري او ځان به ته ډېر اوچت ښکاري، لیکن ته به د خدای په نزد د میږي برابر نه، ابه د خدای په نزد د ډېرې لوی مرتبې خاوند دی. ابو جهل ته مو ګوره، حضرت بلال ته مو ګوره، به دا یو مثال وګوره. ابو لهب ته مو ګوره. ابو لهب د نبي علیه السلام د تره د تره لمبې غوندې خشته ښکلې مخ او روښانه مخ او هوښیار سړی د دنیا په باب کې، او د لوی قوم چې د پیغمبر مبارک تر شو د کم قوم خاوند. او دغه رنګې ابو طالب ته مو ګوره. او بل طرف ته حضرت بلال ته وګوره، حضرت ابو هریره ته وګوره، حضرت عمار ته وګوره، حضرت یاسر ته وګوره، او زنانه بیبي سمیه ته وګوره. قسم دی چې دا ټول ابو جهل او عتبه او شیبه کافران راغون کې چې د یو بلال نوک ته هم د خدای په نزد نه رسېږي. دا هم د منډو خاوندان، ځان ته به لوی خلک وي. او دا ټکي هغوی ویلي دي. نبي علیه السلام ورته ویې راځئ زما دا قرآن واورئ. او ګورې مه کوئ مسلمانان شئ. هغوی به ورته څه ویل؟ دې خلکو سره مونږ په یو صف کې کښېنو، دا چې پرون زمونږ غلامانو
پرون زمون برایانو دوی سره دا انداز دا خبره دا کبر دی، دا کبر د شیطان عادت دی، دا لوی د شیطان عادت دی. په کبر رب ذوالجلال ډیر زیات خفه کیږي. الله پاک وی الکبریاء ردائی، لوی زما صادر دی، زما جامه ده که څوک ما سره زما په جامه کې را دننه کیږي زه به یې خوار او ذلیله کوم. زما جامه کې ما ته مرانه نه وځي، زما جامه ما چوي، دا ډېر لوی جرم دی، په دې د خفه کېږم. نو د څه ووی په جواب کې زه دته سجده وکړم، دا خټې نه پیدا او زه اور نه پیدا. رب العالمین ورته وایي وځه ورک شه، شبه زر وځه، تاله زما مخکې په دې مقام کې کبر مناسب نه دی. کبر خواصم زبانی خوخه خو بیا زما مخکې کبر کې عظیم کبر مناسب نه دی، بیا زما په وړاندې زما خوا کې دی وخت کې کبر کې وځه ورک شه. را په مخه کا او دنیا ته راوشړو. هلته رب العالمین ته یو څو قسمونه وخوړل، وی خره ده د برکت نه خو دې زه ملعون کړم، زما د 80,000 کالو عبادت دی په اوبو لو کړو، خو دې به هم رانه نه بچ کېږي. هر طرف نه به په ده حمله کوم، د مخې نه به هم ټرای به کوم، کوشش به کوم، د شا نه به هم ټرای کوم، کوشش به کوم، ښي طرف نه، ګس طرف نه، بره نه، لاندې نه، راو به ګورم، خو دې به دله زه دې دوزخ ته به دله رسوم، پرېږدم به نه. الله وی زه تم تکړه شه، خو زما رحم هم تا نه دی لیدلی، تم تکړه شه. خو چې دې هر څومره ګمراه کې او دې ما ته ځان دقه عجزه کي، کم چې تا کبر وکړه دې مقابله کې ځان ته ما عجزي وکړي، دا هر څه به ورته معاف کړم، معاف به کړم. خو چې دې کبر نه کوي او ځان ما ته ذلیله کړي او عجزه کړي. ورونو په دې خبره که تاسو لږ سوچ وکړو، دا شیطان چې خدای ذلیله کړ او دا شیطان چې خدای پاک دشمن شو، دا په څه باندې؟ دا زمون د وجې نه ګورې، د آدم علیه السلام د وجې. که آدم علیه السلام ته سجده کړې وه نو خدای به دلیل کړې، نو الله چې دا دې برباد که پسې خدای ته خو سجده کوله، د الله ذکر یې کاو، لګیاو هغه اسمانونو کې د خدای ذکر کاو، خدای ته منځونه کول، روجې یې هم نیولې، الله لې هم کول، تسبیح یې مړولې، خود خواری یې کوله، ذکرونه یې کول. هغه وخت چې کومه خواري وه هغه لګیاو، هغه خواري کوله لګیاو. خو چې خدای ذلیل که د چا د وجې نه ذلیل که؟ زمونږ د وجې نه، د آدم علیه السلام د وجې نه. نو الله به څونه خفه کېږي، څه به وایي چې ای ظالمه انسانه، ما خو ورسره خپله دشمني نه وه، زما په خدایه کې خو ده ځان ما سره نو شریک کړی، زما شرک خو ده نو کړی، ما ته خو ده کنزل نو کړی، ما ته خو سجدې کولې، زما خو عبادت کو، زما خو روجې نیولې، زه خو رضا کولم، خو سپېره چې دا ما راوشړه را رخصت مې کو، دا خو مې ستا د وجې کړي دي که نه؟ انسان دا خو ما ستا د مخه ده سره دا هر څه وکړل، نو اوس ستا خپل شو، زه دې پردی شوم. رښتیا ووایه چې داسې زه وکړم یو سړي سره، چې یو سړي سره زه دا یو هلکي او هغه ته یم د دې پلار قدر کوه، د دې پلار قدر کوه، د دې پلار عزت کوه، او هغه ما ته وایي چې نه کوم، زه یم ځه ورک شه، زه ورسره روانه کوم، او سبا له هغه پلار د هغه بچي مني او ما سره روانه کوي، د دې پلار نه به زه خفه یم او که به نه یم خفه. یاره وره ما خو ستا دوی سره ستا د مخه روانه کړه چې تا ته کنځل کول، ما خو د ستا دوی سره ستا د مخه دشمني کړه چې تا سره دشمني کوله، نو تاسو خپل منځ کې سره روغ شودم، دغسې پرېښودم. هلکه داسې زمونږ د پښتانه وایي که نه وایي؟ ګیله پړه کې پیدا کېږي، رښتیا وایي که نه پیدا کېږي؟ نو قصه الله م وایي چې ای بني آدمه، ما خو ستا د نیکه د وجې نه دا دشمن کړ، زما خو هر څه کول، زما خو هر قسم عبادت یې کو، دلته خو زما خبره ونه منله، خو ستا د وجې نه رامنلې. یعنې ما وی مونځ کوه کو به یو شان 10,000 کاله ما ته په د ځمکه سجدې لګولې دي، که دلته یې زما خبره ونه منله نو د چا د وجې نه ونه منله؟ که ما ورته چې ما ته سجده وکړه، هرغړېدو یې ما ته سجدې کولې.
ستا د وجې د ما خبره ونه منله، ستا د وجې د ما دشمن شو، ستا د وجې ما سره روانه شوه، نو ستو دې خپل شوې او زم پرېښودم، تو دې سره خپل شوې غاړه غټه یې ورلې او زم پرېښودم. رښتیا وایه د الله ګیله اوس دې وخت کې به په ځای وي که په بې ځایه وي؟ په ځای وي. د الله خفګان به اوس په ځای وي که بې ځایه وي؟ د الله خفګان به په ځای وي. نو الله ځکه وایي چې دا شیطان لکم عدو، زما نه دی ستا دشمن دی، زما عبادت یې کوه لګیاو. فاتخذوه عدوا، یارانه ورسره مه کوه، ما ستا د نیکه د وجې د جنت نه را رخصت کړی دی، ما ستا د نیکه د وجې د اسمانونو نه را رټلی دی او را شړلی مې دی، نو د سره خپلوي مه کوه، پې خفه کېږه. ستا د وجې ورسره د ما روانه شوه، نو هسې نه چې تو دې سره جوړ شي او روغ شي او دوستانه جوړه شي، ما همدغسې پرېږدي. شیطان ستا دشمن، همیشه د پې دشمن او کنده د لکنۍ پرېږدي دی نه. دا زما خبره نه ده، دا د رسول الله مبارک خبره ده او دا د رب العالمین خبره ده. دشمن دی او دی په مختلفو چالونو راځي او هېڅوک هم نه معاف کوي، هېڅوک هم. لومبې غذارې هم په حق آدم علیه السلام په زوی وکړو چې راکوز شو، لومبې غذارې په هغه او د آدم علیه السلام یو زوی یې راونیوه قابیل او بل یې پې مړ کړه، او د حق وخت نه یې شروع کړه. د یو ځل به یو هلک او جینۍ پیدا کېدل، د آدم علیه السلام د بیبي نه حضرت حوا نه علیه السلام. نو بل کال کې به بل هلک او جینۍ پیدا شو، نو هغې کې قانون ده چې دا خو خپل رور خور، نو قانون به ده چې ده سره کم برغولې به پیدا و، نو هغه سره به یې له نکاح نه کوله. هغه بل کال چې به کم پیدا و برغونې، د هغې خور نکاح به یې دې رور سره وکړو، د دې خور نکاح به یې هغې سره بل څه وله. نو دا یو نظام. قابیل سره چې کومه خور پیدا و برغونې خشته وه، او حابیل سره چې کومه خور پیدا و برغونې هغه لږ پوټې هغسې خشته نه وه چې څنګه هغه بله خشته وه. آدم علیه السلام د الله د قانون مطابق قابیل ته وایي چې تعالی هغه د حابیل خور په نکاح کوم، او حابیل ته وایي تعالی به د قابیل هغه خور په نکاح کوم. وایي نه 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 نه، ګور عقل یې چله چې کوم ما سره پیدا ده نو زه مستحق یم چې د دې سره نکاح وکړم، او چې هغه سره کومه پیدا ده نو هغه پیشه او خپله خور یې پیشه. دا ورته شیطان چال ور واچو. دا څومره چالونه چې په دې ذهن کې چې دا خبیثه کوي. او که ته وایې چې زه به په څه پېژنم، دی خو ماته نه ښکاري، په څه به پېژنم چې دا شیطان چال دی. نو اسانه خبره ده چې د خدای خلاف او د رسول خلاف کومه خبره تا ستا د اړه له راځي، او به د شیطان چال، او چې د خدای او د رسول خلاف خبره د زړه نه نه راځي، د الله او د رسول د منشا مطابق خبره د اړه له راځي، دا به د الله د طرف نه او د فرشتې له طرف نه. دا اسانه پېژنګلو ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان للشیطان لمة بقلب ابن آدم، د انسان د زړه ته یو خوا شیطان ناست دی وسوسه ورته اچوي، او بل طرف ته وان للملک لمة بقلب ابن آدم، بل خوا فرشته ناسته ده او ورته هغه نیکي ورچوي چې دا کار وکړي. شیطان ورته وایي مړه پرېږدی، ماسخوتن به دا مونځ په شریکه ټول یو ځای وکړي، اوس څه کوې اودسونه به کوې په دې یخ اوبو باندې چې ماسخوتن شي د یوه ورځ به څه اودس کې یخني ده، د سم له سبا به که خیر قضا وکړي، سبا بل ورځ او د بل ورځ دا امیدونه او سوچونه کوي. هلته ورته هغه فرشته وایي چې نه که نه الله خفه کېږي، دا مونځ ورته وکړه، الله خوشحاله که الله مه خفه کوه. نو ګوره پېژنګلو اوس دلته راله چې تا ته وایي یخني را اودس مه کوه، او بل طرف ته وایي نه الله خوشحاله که. دا لومبې څوک دی؟ دا شیطان. دا دویم څوک دی؟ فرشته. ګوره پته ولګېده که تا ته وایي دا شراب اوس که مړه ډېر پته به ولګي چې دې څنګه خوند دی او ډېر خشته شی دی او ډېر طاقتمن شی دی. هلته بل ته وایي ګور مه کوه الله خفه کېږي. نو اوس دا لومبې څوک شو؟ شیطان. دا دویمه فرشته شو. تا ته وایي دا ګناه وکړه، ګناهخوار سړی پېژني، بس لنډه خبره دا ده، دا ګناه وکړه، دا به شیطاني. او چې بل طرف ته وایي مې کوه، دا به فرشته. نو مونږ به د فرشتې هغه چړه ته زمونږ کومه خبره راغورځوي. خلک پښتانه نه وایي، وایي دا یوړه مې وایي چې دا کار وکړه، او دا بله مې وایي چې دا کار وکړه. نو زړونه خو دوه نه دي، زړه خو یو دی، خو دا ده زړه یو طرف ته چې مایل شي دا ورته شیطان وایي داسې وکړه، زړه بل طرف ته مایل شي دا ورته فرشته وایي چې داسې وکړه.
نو بس لنډه خبره شوه چې کله د ګناه او د نیکۍ خبره راشي نو ګناه به نه کوو، دا مونږ ته شیطان راغورځوي. نیکي به کوو، چې کله د نیکۍ نه منې کوي نه به یې منو، چې کله په ګناه ورچوي نه به یې منو. ولې؟ ځکه د ما دشمن دی او ما ته رب العالمین ویلی دی چې دا ستا دشمن دی فاتخذوه عدوا. دشمن په نظر ورته ګوره، د دوست په نظر به ورته نه ګوره. او د ده هغه چالونه دي که نه، دی به دله په داسې لارو راتاویږي، په داسې لارو چې پرېږدي ویل. لومبی درجه په قابیل وکړو، قابیل لګي شو، هغه ته هلکې دا ور واچو چې دا خو ستا خور ده او ته مستحق یې چې د سره نکاح وکړې. خبره نه کېدله، بیا ورته پړه کې دا ور واچول. ګوره اوس دا که ته وایې چې دته څه پته لګېده چې شیطان دا ته ویلي دي، نو چې د پلار مقابله یې کول او د پلار مخالفت یې کول، نو دا څه شی شو؟ څه شیطان. بیا ورته وایي داسې وکوه چې دا رور دی نه دی حابیل، دا د مخې لر که مړی که. اوس خو دا جنجال د ده له وجې نه جوړ دی، نو چې دی د مخې نه خوا شي نو جنۍ به پاتې شي، بل څوک به یې نه، نو ته به په نکاح والې. اوس ګوره دا ورته په ساده شپړه کې راغی، دا سکیم یې ورته جوړ کړ. اوس په دې ته هم پوه شه چې رور وجل څومره لویه ګناه ده، څومره لوی جرم دی. نو دا د خدای له طرف نه کیدی شي؟ نه، دا د شیطان د طرف نه کیدی شي. اوس هم ډېر خلک داسې کوي، وی راشه دا پلانکي د مخه لرې کړه لار به راته کولاو شي. دا سازشونو سکیمونو دا د شیطان په دې زړه کې اچوي. ور واچوه دا سازش، د مخې نه لر کړه، میدان به راته کولاو شي. بیا وروسته ستومانې بیا ویره دا مې څه غلطي وکړه، ځکه خبرې خو پټې نه پاتې کېږي. پښتانه وي دیوالونه هم الوی، خبرې کم ځای نه پټې پاتې کېږي. او که د انسان نه پټې کړې نو ته د خدای نه پټولی شي نه. او داسې به دې راونیسي په دې دنیا کې، داسې به دې ومږي چې چل به در بیا نه درځي. قابیل لګي شو او خپل لور حابیل یې غریب مړ کړه. نو چې مړ یې کړه نو هغه جینۍ والا بیا هم حرامه وه. حضرت آدم علیه السلام ورته وایي ما سوال نه پیدا کړي چې دا جینۍ تاله په نکاح درکړي، نشي کېدی. ستا چې وروستو بل رور پیدا شي اب په نکاح اخلي، خو ته نشي اخیستی. سکیم یې وکړه، رور یې مړ کړه، خدای هم خفه کړه، پلار یې هم خفه کړه، نظام هم ټول خراب شو او مسله هم حل نه شوه. چې رور یې مړ کړه، اوس دې وخت کې ستومانتیا شروع شوه. اوس چل نه ورځي چې رور سره څه وکړه. کله به په اوږه یو خوا ګرځه او کله به بل خوا ګرځه، کله یو خوړ او کله بل خوړه. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي دوه قارغان خدای راوستل، دی ورته ګوري یو قارغه ټک شو چې دا بل یې مړ کړه. نو بیا څه چل وکړه؟ په مخوکه او په پنجو باندې ځمکه کې کنده وویسته، شګې لرکولې، او قارغې په مخوکه راوسته او په کنده کې ورغورځه او خاورې پرې د پاسه ور واچولې. بعض د ده خو ستومنتیا شروع وکړل، ای خدای دا مې څه وکړل، ګناه مې وکړل. ولې علما لیکي وی د دې قتل نه مخکې چې څومره بوټي نو میوهدار و، چې څومره بوټي ټول میوهدار او یو بوټي داسې نو چې د هغې میوه دې ترخه وه، د ټولو بوټو میوې خوږې وې. خو چې کله دا قتل وشو نو د ډېرو بوټو نه خدای پاک میوې ختمې کړې لاړې، او ډېرو بوټو میوې ترخې شوې، او ډېرو بوټو کې ازغي او غنې پیدا شوې. د وې داسو شو. او دې وخت کې حضرت آدم علیه السلام حج ته تللی، هغه چې دا انقلاب ولیده چې بعضې اوبه ترخې دي او بعضې خوږې دي او بعضې ترخې شوي دي، نو دا به څه چل کېږي؟ دا انقلاب یې ولیده. نو تپوس یې وکړه جبریل علیه السلام نه چې دا څه وشو؟ وایي دا د یو زوی لګېدلی دی، هغه بل یې درته وجلی. الله پې دونه خفه شو. د مسلمان په قتل رب ذوالجلال ډېر زیات خفه کېږي. الله وی د مسلمان په قتل دومره خفه کېږم دا برداشت نشم کولی، او دا برداشت کولی شم چې دا ټولې ځمکې او اسمانونه غونډ ورواړم او دا ختم کړم. د انسان نه بغیر که دا ټول غرونه او ځمکې او دریابونه او اسمانونه ټول دړې وړې کړم که نه، نو په دې مې دومره خفګان نشته لکه د یو مسلمان په مرګ قتل چې څومره خفه کېږي. نو دی بیا غریب ستومانو چې دا رانسو شو. اوهو د قارغه هم زیات قمقل او ناپویه شم. هغه له خو ضرور د خخولو چل وردي، ما له ضرور د خخولو چل هم نه راته. نو ورو ستومانتیا شروع شو. شیطان خو لاول دی په ګناه ور واچوي، نو بیا دې یری اوس به ویسه کې
مرد باندې وکړي چې مړ وکړي نو بیا ته اوس بسه کې نو بیا دې منډې وایي تماچا ټوپک یې لاس کې لکه دومره باتورس منډې سره پاره وي اوس غلې سره پاره ته هنر وي که نه اوس غلې پولیس والا راځي او په کور کې دننه ولا بیا ګرځي دا څومره شرم دی چې پولیس راځي او په کور کې دننه ګرځي او بیا ولا بلختن کله یو خوا غورځي او کله ولا بل خوا غورځي نو هغه نرتوب دې څه شو او د سره خو دې په 100 روپۍ جنګ کو په 100 روپۍ دی وجو پولیس ته خو 40 درو 1 لک روپۍ ورکې نو پیسې له کو نه پیسې روسته شوې جج له سونه ورکې مقدمه کې وکیل له سونه ورکې څونه پیسې تاوان کې دا ټول شیطان د 200 روپو د پاره تباہ کیو که تباہ نه کی د خدای دشمن کی د خدای دشمن شو مال تی روان شو لار یاره پراله دماغ پریشانه خلق و تپسپد نظر گوری صحت خراب شو مالی تاوان بدنی تاوان مالی تاوان د خدای دشمنی څومره لوی جرمونه دا ټول شیطان په سړي حضرت ابراهیم علیہ السلام دې څه کار کړه هغه بل کار کړه خو الله مدد خو کوي د پیغمبر سره رب العالمین ورته حکم وکړ ودا زوی دې حلال کا وګدا قصه ده دوی سره مشوره وکړه بچي څنګه ما دخل الله حکم کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى سد سوچتے هغه دوی خو نار پلار دیو کنه او ته یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین مشورې روانې دي کېږي د مشورې نه مخکې چې کله بوزي دغه میدان لا نو دا ابلیس ولا دا انسان په شکل را دی و دې چېرته روانې بابا مې قرباني کوي په قرباني کوي نه کوي قال علی رکی وتا چولا دې وتختی چې خو بابا ته ما لاله ولګه چې درنه متختم لاړ شم او تسوي ګوره شیطان وسوسه را ده کنه لیکن هغه د شیطان مقابله کوي او تسوي او ته چتا پلار بلګي شي او زوی به علل کی او بیا داسې پلار لکه دا ما د بابا پشان دی او بیا داسې زوی لکه دا ما د زوی پشان زه چې څنګه ما پلار به څنګه زوی علل کی او بیا د ابراهیم علیه السلام ودنه پلار او د اسماعیل علیه السلام ودنه زوی د کیدیش بے وقوفه ای خرا د کیدیش او تسوي او دوی ستا پلار وایي چې ما ته خدای ویلي نو د خدای خبره خو به مني بیا که نه چې د خدای خبره پکې راله نو بیا خو هر څنګه پلار چې د خدای خبره به مني هر څنګه دوی چې دی ورته څه وایي وایي چې خدای ورته ویلي نو تاسو ما له سره پاره الله خو یې خره چې کوي ګوره دا مقابله شو هلته لاړ ابراهیم علیه السلام لا وایي څه کې وایي قرباني کوم ټیک ده اندازه یې داسې لکه چې دا زوی لالی ما کوه پام کوه دا خوب مطلب بری دانی گوری دا بی دانی دا بی و دوی دانی و دانی پا که پریدا خواهی گا کانی واقعی پدا سر دی بولم یو سو غداره پیوم کرد سمرلوی خبیث یو پیغمبر و دوال پیغمبران خطا کئی کوشش کئی او خپل محنت کئی لیکن رب العالمین دوالو که چکو حمتو دا سکیم و سازش پا بو که لوش اقا زیوت بابا لال بکا ایس خبر نیست لري شیطان بخپل کار کوي او دې داسې ذلیله کو چې تر قیامت پورې هغه سي ذلیله کیږي اوس قصه روانه ده او ما غزل خلق زی او اولی یو ځم په وو کانو اولی بل ځم په وو کانو اولی او بل ځم په وو کانو اولی دومره خدای پاک ذلیله کا او خدای په چپړه راوالي په چپړه بنولي خدای په کېره راوالي او بای سره دې التم ګور خپل چالو باسي ځکه په چپړه وشتل خو نشته دی الته و د پاره کې واچي چې ما په چپاړه ولا دا ګوره شیطان نم دی ښا دا تیګي دی شیطان په دی ولاړ دی چې دا ته شیطان مې په چپاړه ولا او بیا وته سوي ویل کنزلم وته وکا هم دی وته وي لکنزل لاته وکا کنزل وته وکا نو ډېر پښتانه په کې داسې می چې کان راوالي ایستاوي خزه داسې ده وګوري په دې با دا شیطان خپشي ولې چې چا طرفه دې کنل کې هغه په خپکی کنه نو چې طرفه دې کنل کوم نو دې په خپکی دې به خپشي او چې سوره ماته د خدای کنل کینو لکه چې سر لکه چې چغ وړي چې راکې زه په خوشاله ګم ولې زه په دې ګور هغه ته شیطان وایي چې د ما خدای چې ارس یاد کې یاد کا خو چې ته د خدای نه لری شي چې رب د نه خپشي نو ما غرضم دقه دی چې رب دنه خفه کوم هر څومره چې ما ته کنزل کې او ما یادې په بدو یادوه خو چې ته د خپل خدای نه لرې شي ګوره د هغه یو میشن دی بس هغې کې کامیاب روان دی
ډېر مسلمانان د خدای نه لرې کړل او د مارو بالخصوص په دې موبایل باندې په دې موبایل نن سبا په فیسبوکونو او د موبایل په ګندو تصویرونو په فلمونو کتو باندې رښتیا وایم که غلطه درته وایم ټوله دنیا لګیا ده نیټ کوي نیټ په موبایل نیټ شروع دی او په نیټ کې ګنده فلمونه پې ګوري او ګنده تصویرونه ځان ته رامخکې کوي تاسو نه دې تپوس کومه ته خو پې خوشحالېږي چې دا نیټ کې خو په دې الله خفه کېږي که خوشحالېږي تاسو نه تپوس کوم الله پې خفه کېږي نو ولې شیطان خوشحاله و الله خفه کوي هلکان هم لګیا دي ګینهکې هم لګیا دي په شپږ زره واخېست سبا په 2000 خرڅېږي نن دې په شپږ زره واخېست سبا په 2000 خرڅېږي او پکې هغه پیسو باندې چې پکې کارونه اچوي دا ځان له تاوان نو مالی تاوان نیم دی بدني تاوان نیم دی د سترګو نظر لري تاوان دی نور صحت لري تاوان دی او د هغې چې کومه غریزونه دي ستا په دې غوږ ورتېرېږي نو کینسر او دا د دماغو بیمارۍ پیدا کوي ډېر احتیاط کوئ په موبایل کې بې ضرورته موبایل چې قطعا استعمال نه کوي بې ضرورته مې استعمالوي ما ته باندې دوستان ټلیفون وکړي او یو خو د موبایل په خبرو په چل څوک پوهېږي نه شیطان منځ کې راستي بس کړ ما ته به ټلیفونو کې څوک خبرې کوي قانون دا دی چې څوک چاته ټلیفون وکړي اول به خپل نوم ووایي د فلانکي کلي لمبه وښیي هغې نه پس به هغه ته ووایي ته پلانکې او زه پلانکې او د ټولو نه مخکې به سلام واچي السلام علیکم بیا هغه نه تپوس وکړه یاره زما څه ضروري خبره ده ته دې وخت کې اوزګار یې نو که هغه اوزګار یې ډېره ښه ده که نه اوزګار یې ته به وایي ګنټه پس به خبرې وکړي نه څوک خبرې کوي خدای خو چې تاسو میلاو کړی دی هغه یم که نه نه څوک خبرې کوي سلام ملام غواړو شته نه په سلام غواړو څوک پوهېږي نه چې سلام وکړي بیا به راته وایي څنګه خیمه یاره بس دا مې ستا نمبر د چا نه زده کړی چې ورګه مولوي صاحب سره به لږ ګپ شپ ولګو زه اوس ګپ شپ ته اوزګار یم ګپ شپ ولګو یو راته وایي ډېر ښه سړی دا ما ته چې کوي دا د مینې نه کوي یو ما ته وایي ګورې جي مه بندوه ما پکې پیکج اچولی دی مه بندوه نو دلته ګنټه پیکج اچولی زه به اوس لګیا یم وایي بند نه کړې ګورې ما پکې پیکج اچولی دی نو لګیا زه هم داسې کار نه که دا مه بندوه ما پیکج اچولی دی نو هغه داسې وکړم ماسخوتن باندې نه پس پیکج واچوه نو بیا به زه خبرې اترې وکړو نو یو به موبایل فضول نه استعماله د دې په ځای کې مونږ الله یاد کړو الله 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 نو شیطان هم خفه که الله هم خوشحاله د دې په ځای کې مونږ تسبیح واړو مونږ لا اله الا الله وایو نو الله هم خوشحاله که او شیطان هم خفه که او په دغې کې فضول لګیا یو نو الله هم خفه که او شیطان هم خوشحاله که نو شیطان به نه خوشحاله څوک به خوشحاله الله به خوشحاله نو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام لم کار کته هغې ته خدای پاک بچ کړل په مختلفو لارو راځي چاله ګوره د نیکۍ په لاره راځي بدعات پې کوي بدعات پېژنې هغه کار د نیکۍ کار چې خدای او رسول نی ویلي پته یې کوي د نیکۍ کار به د نیکۍ خدای او رسول به نی ویلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد په دین کې چې چا نوی کار وکړو او ما خدای نی ویلی فهو رد خطا دا به نه کوي دی به څه کوي دی به هغه چلونه کوي دی به تا ته وایي د زیارت له ورشه که نه او یو غلاف یو سو د پاسه پې واچوه نیک بنده دی که نه د نیکانو قبرونو خو خیال ساتل پکاري که نه نه خدای په دې خفه کېږي نه به کوي د زیارت د شم یو څه که نه او په دې ګوټونې وله کېږده مړه دا خو د خدای نیازبین دی او زوی که غواړې نو یوه غوټه دربو له ورکه او که دوه غواړې نو د دربو له دوه غوټې ورکه او چې درې دې ورکړې نو درې زامن به او که سبق دې سم نه یادېږي نو د زیارته کاڼې به راوالې او په دې یو به لاندې کې او بل باندې او په دې ژبه به لږ ټک ټک وکړې نو ژبه به دې ښه مضبوطه شي دا ورته شیطان ورچوي ګوره دا په نیکۍ ورغورځوي دا چاته کوي دا هغه چاته کوي چې څوک نیک سړی دی هغه ته وایي شابه دا کار وکړه شابه دا کار وکړه تکړه شه دا مالګه یو څه که نه دی زیارت له ته به هم پکې وساتې
او خلکو له به هم ورکړي. خدایا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ټولو خبرو نه منع کړې ده. وی دا به نه کوي، قبرونه به نه پخوي، د هر چا چې نه به پخوي، بلکل به نه خبره. او په قبرونو به چراغا دا چراغان او دا شمع به بلکل نه کوي. نبی علیہ السلام منع کړی زه نه ویم حضور پاک. نو ته پکې تا ته شبهې راچوي او تا ته دلایل په زړه کې وایي، نو ته به شیطان دلیل منې که د پیغمبر مبارک به منې. او قبرونه به نه ډولې کې غلافونه او بر پاسه ناچې. صاحب په پنجاب کې وزیر علی او وزیر مذهبي اموري او غلاف یې نیولي او د دنیا خلک ورپسې وي او په زیارت ته پاسې اچوي. څه کوې ورته زما قسم په خدای زه تللی وم د سید علي هجویري رحمت الله علیه هلته په څه کار مې په اردو بازار کې، نو ما جومات کې مونځ کاو، مانځله ورغلم دا مونځ به مو کو. او ریلوې نیک سړی دی سید علي هجویري، دا خلک ورته دا تاګنج بخش صاحب وایي رحمت الله علیه. نو مې زه هغه به م ورشو، زه الله درته ګواه کوم په جومات کې ناست یم او په دې منبر ناست یم چې یو سړي په جومات کې قبلې ته شا کړې او د هغه قبر ته سجده ولګولې. دا قضې سجده ولګولې، دا ګوره الله شاهد که ما په خپل یو د خلکو اورېدلي ده، نه ما په خپلو سترګو لیدلي دي په دا سترګو. جمعې ورځ ده ته مې وایي دروغ درته لوي. اوس دا د تله کې څه وایي چې وکړه ورته سجده چې الله خوشحاله شي. ګوره شیطان په دې چې الله هغې تبع که ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد کما دا حکم چاته کولی چې ته سجده او قبل چاته د الله نه علاوه لامرتو، نو ما به حکم کړو سړي ته اخذتا المرأة ان تسجد لزوجها چې خپل خاوند ته سجده وکړي. ما نه علاوه که بل چاته سجده جایز وي نو ما به ښځې ته ویلو چې خاوند ته سجده وکړه، خو ما نه علاوه بل چاته به سجدې نه کوي. اوس په دې لاره راته وشو، شیخ صاحب له په دې لاره راته وشو، ملا صاحب له په بله لاره راتاویږي، زمیدار له په بله لاره راتاویږي. دې کله یوې کوي که نه او د پردی پولې خواته شي ورته وي لږ غوندې یو فوټې داسې ورړمه که ووه او چې یو بخور له لاړ شي او د ټیم 5 بجې شروع کېږي، نو دې مړی لمونځ به وکړو، لږ په وخت به وزګار شو، دا پردی اوبه مونځ به وکړو، دا پردی اوبه راماتې کا، پردی وار بند کا او بس زر به چې هغه راځي زه به تللی یم. یا لکه خو بند شلېدلی و نو پوله شلېدلی وه، نو مونځ به وکړو، مانځه دپاره پردی اوبه ووه. الله اکبر. هر چا لره روان دی په خپله لاره وردي وله، هر چا له، خو کوشش دا کوي مالدارۍ دې خو خدای در باندې خفه کوي، مالدارۍ دې خو الله در باندې خفه کوي، هر څه در باندې کوي، خو دقه یو میشن دی شیطان چې رب در باندې خفه کوي. او پرې دې شرمۍ دی، بیا دنیا کې دې شرمۍ. یو سړی هغه به وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا الله په د شیطان نه امان نیسم. شیطان ولې د انسان په شکل راغی، وی دا چا نه امان نیسي، وی دا د شیطان نه. وی څه چلې کړی دی، وی مونږ یې غرق کړو ته وی څه چلې کړی دی. دا دومره ګناهونه چې مونږ کوو، غلا کوو، ډاکه کوو، پردی مال، دا ټول د دې سپېره د لاسه مړوي په قلار کې نه یاره. وی د شیطان یم هغه سړی ورته وایي په تا ما څه ګناه کړې ده. وی دا ټول غلاګانې چې مونږ کوو، دا بدعملۍ چې کوو، دا هر څه چې کوو. وی تا چې پرون شوتل ریبه پردی او پڼ دې ته وتړه او په سر دې اوچت کړ، نو ما د له لاس کې لور در کړی دی، ما درته پڼ په اوږه کړی دی چې ته راوړه، تا چې بلو پردی کنډر کو، ما رمبې در کړو چې دا خښته وباسه، تا چې بلو په مسلمان ډس کو، ټوپک مې لاس کې در کړی دی، کارتوس مې پکې ورته اچولي دي، په ماشه مې د لږ ورته راښکل. ټول رضالتونه په خپله کوې، یادوې مونږ شیطان سره به څوک مناظره کوي، هر څه په خپله کوې، ګناه په خپله کوې، ډز په یو بل په خپله کوې، زناګانې په خپله کوې، غلاګانې په خپله کوې، فیسبوکونه په خپله کوې. اوس هلکه رښتیا خبره ده، شیطان چاله موبایل په لاس ورکړي چې په دې کې پردو ښځو ته وګوره، نه، نو ټول هر څه په خپله کوې، یادوې مونږ. سړی حیران کړ، وی لکه ستا پکې څه نشته، وی زما صرف ګوته راښکل، وی ګوته راښکل څه معنی، وی راځه درته خپله ډیوټي م ښیم او ستا غم درته ښیم. یو دکان ته یې بوته، دکاندار له چا شات وړې روړې خرڅولې،
شیطان د هغې نه یو ګوته راواخېسته او په دیوال یې داسې ومږله. هغې له چېرته چرمښکۍ یا څه کاربوړی مربوړی راغی. د دوکاندار پیشو ساتلې وه، خو به کچه دوکانونو د مږو دپاره هغې په دې کربوړي ور ټوپ کړی. دې ګاک سره سپی راغلی و، هغه سپي په هغه پیشو حمله وکړه. چې حمله وکړه دوکاندار چغې کړی ګاک ته ویې خواشي سپی دې قابو کا، زما قیمتي پیشو یې راله ماته کړه. هغې غریب کې تر څو سپی راښکه نو سپي بیا پیشو خنې ونې کړې وه. بس دوکاندار توره اوچته کړه او ډس شو چې هغه سپی یې ووه. ګاک پې خوار چې دا خو زما قیمتي سپی دی، دا دې څوک کړل؟ هغه توره اوچته کړه او دوکاندار یې مړ کړ. د دوکاندار رونه رالل او ګاک یې مړ کړ. شیطان ورته ویې ودې لیده ټول دا ما وکړل که دا تاسو وکړل؟ تورې خود ما توره لاس کې دې سړي له ورکړه چې دا وهه، بل ته مه وایي چې دا وهه. ټول چلونه م په خپله وکړل، ما خو صرف ګوته راښکه. هغه وی خدای دې تباه کړو، چل خو دې ټول په دا ګوته کې وکړل. او یوازې ګوته نه ده، بیا پړه کې ورچې چې شا به دا سپی مړ کا. خلک هلته بل ناست دی، یو کس ګوته راکاږي، بل هلته هلته ناست دی، بل د بل هلته ناست دی، بل د بل هلته ناست دی، هغوی هلته نه تیاری. په دنیا کې هم د مونږ په شرمونو شرمو، قسم په خدای درته ویلی نه شم، خدای شیطان مونږ ډېر رسوا ډېر زیات یې ذلیله کړي. یو خبره به درته وکړم دې پورې. یو سړي مشر سړی په کټ کې به یې متیازې کولې. نو ښځې ورته ویل چې سړی بس یې که اوس خو دې بچي و نو سیو شو. هر وخت سهار زه ستا تولی رالم په دې تار د پاسه په دې پړي د پاسه اچومه، نو زه ټیک ته مخکې که دې کولې، اوس خو دې د انګیان دې کور ته راغلی. هغه وی یخه دې زه څوک یم، په قصد خو یې نه کوم، خو شیطان راشي او ما ته وي دلته متیازې وکړه نو ویې کوم. وی ښه دا راباندې شیطان کوي؟ وی او ګوره دومره اهم سړي سره دوستانه ده او ته بیا هم کار نه لې. وی څه کار ته یې والم؟ وی که بېګاله دره راغی نو ورته داسې ووایه چې ټول عمر دې راباندې متیازې وکړې او نن به را د خزانه ګورئ د پیسو. دومره سړي سره دې یارانه ده او ته ته څه فایده نه لې. دا وی ښه داسې به وکړم. چې د شپې وله راغی وی متیازې وکړه راځه دې لوړه باندې کښېنه، بس یې که بلا متیازې را باندې ټول عمر وکړې، نن به راته خزانه ښیې. وی ورش نامې راځه چې خزانې ده ګوتې نه یې ونیوه، دی خو خوب یې نه که نه، ګوتې نه یې ونیوه، نغې بینک له بوتل. وی ها دا پیسې دې را غونډوه. بلا پنډې وتړه، چې پنډې وتړه او دې سنګ را روان شو نو څوکیدار یې پرې راویښ کړه. چې څوکیدار یې په سنګ راویښ کړه، اوس دې وایي په کم وځمه؟ وی داسې وکړه دیوال ته ټوپ کړه، شبه دروازه کې یو څوکیدار ولاړ دی، په هغې خو نه شي دې غریب دیوال ته ټوپ کړی. څوکیدار ته وایي خپې نه یې ونیسه. اوس د ده پیسو پنډ په شا دې بره زور کوي او څوکیدار یې د خپې نه لاندې راکاږي. وی خدای دې بې خو باسه، هم دې را باندې پیسې راوچتې کړو، هم دې هغه خبیث راویښ کړو، اوس څوک یم؟ وی غول پې د پاسه وکړه. په بله طریقه خو ته نه شي بچ کېدی، غول پې وکړه نو پرې به دي، خو چې د غرض ورکړه که نه او راویښ نو کټ کې یې کړي، هغه خوب لیدې که نه کټ یې لړلې. ښځې ورته وایي ستا خدای بې خو باسه، نور که خبرې تشي متیازې کولې، نن خو دې راته ټول کټ لړلی دی. ای ښځې خو یې تا وایي چې شیطان نه خزانه وغواړم، سړی رسوا کوي. زما قسم په خدای ډېر خلک یې رسوا کړل، بې عزته یې کړل. څومره خلک بې عزته کړل، خلک یې دایان اخلاص کړل، په خلکو یې تبۍ وکړه، تبۍ د شیطان. خلک یې خلکو سره د سترګو د لګولو شان پرې نه ښه د دې رذیل د لاسه، او موږ یې بیا هم منو. نو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي ان کید الشیطان کان ضعیفا، دا سکیم یې ډېر کمزوری دی. ته به چې څنګه کمزوری دی نو دم درته مه وښه که نه، چې کله دوه خبرې دې له راشي، یو د نیکۍ او بله د ګناه. د نیکۍ هغه کوه، د ګناه مه کوه. چې کله مړه له وسوسه راله چې دا کار کوم او د ګنۍ بس مه کوه، دا کار مه کوه د نیکۍ وي میمنه دې کې څه ته خو د الله نه معلومات کو، لږ صبر کوه، ګن تلوار ولې کوې؟ نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی تأني چې کم سړی په کار کې سوچ او فکر کوي دا د الله رحمت دی، او چې کم سړی تلوارګن دی او جذباتي دی دا د خدای قهر او د خدای غضب. نو بس په دې به خبره بس کړو، غالبا چې لکه چې باران شروع شو ساس کې شاته ملګرو ته باله غوندې تکلیف وي. نو اوکې الله مونږ د شیطان د چالونو نه وساتي.
الله د شیطان د سکیمونو او سازشونو نه رب العالمین محفوظ وساتي. رب مونږ ډېر کمزوري یو، مونږ یو څه پورې ډېر خطا کړي یو، په آینده لپاره مونږ توبه وباسو. چې څومره ګناهونه په مونږ شیطان کړي دي الله مونږ معافي غواړو، مونږ توبه وباسو او مونږ ته معافي وکړه. الله که څوک بیماران ته ولا شفا ورکړه، که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړه. په دې باد باران چقلو کې چې څومره دوستان لرې لرې ځای نه راغلي الله د ذل حاجتونه یې پوره کړه. په یو قدم ولا اجرونه ورکړه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. زموږ بشیر جان عمرې له چا لېږلی دی، سارې ما ته ټېلیفون کړی او دعا سلام هم ما په دې ملګرو ووایه او دعا مو ورته وکړې چې رب العالمین یې په خیر راولي، الله د عبادت توفیق وله ورکړي. دا چیټونه به بل وخت شي، اساس کې دې بار ملګري تنګېږي. بانګ وایه انشاءالله.